سلامونه ملګرو. قدرمنو د 2023 ټاکنې سرته رسیدلې دي او د بلوچستان له یو څو سیټونو نه علاوه نور ټول نتایج چې دي هغه مخې ته راغلي دي. اوس چې دا نتایج موږ ته مخې ته راغلي دي نو په هغې کې څه زاړه روایتي او سیاسي ګوندونه چې دي هغوی ډېرې غټې ماتې خوړلې دي، شکست یې خوړلی دی. نو په دې ویډیو کې به اول په دې باندې خبره کوو چې مسلم لیگ، جمعیت علما اسلام، جماعت اسلامي او ANP دومره بده ماته ولې وخوړه، او بل د پاکستان پیپلز پارټۍ څه پوزیشن دی، او د دې نه علاوه د PTI ولې الیکشن وګټو، دومره زیات سیټونه یې ولې واخیستل. نو د ټولو نه اول چې شروع کوو نو مسلم لیگ خبره به کوو. نو مسلم لیگ د 2018 انتخاباتو کې هم ماتې خوړلې وه، او څه کوم خلک دا وایي چې د 2018 کې اسټبلیشمنټ د مخکې نه دا غوښتل چې پاکستان تحریک انصاف حکومت ته راولي او اسټبلیشمنټ ورسره په دغه انتخاباتو کې زور لګولی و. نو دې خبره کې شک نشته چې اسټبلیشمنټ دا غوښتل او اسټبلیشمنټ ورسره مدد کړی دی، خو د دې خبرې هرګز دا مطلب نه لري چې PTI اوټ نه واغستی، PTI اوټ هم اغستی او PTI سیټونه هم ګټلي وو. خو صرف دومره خبره وه چې په قومي اسمبلی کې چې د حکومت جوړولو لپاره څومره سیټونه پکار وو نو د هغې نه سیټونه کم وو. نو بیا هغه موږ چې موږ ته چې یاد دي چې جهانګیر ترین به آزاد راوستل او چې د کله به آزادو هرکانو پسې ته نو هغې آزادو هرکانو ته به د مخکې نه کالز شوی و چې تاسو PTI سره راشئ او د حکومت حصه جوړه شئ. نو په دې طریقه باندې اسټبلیشمنټ د هغوی د حکومت د جوړولو مدد کړی، خو په انتخاباتو کې بیا هم PTI اوټ اخیستی و. د دې یو مثال زه تاسو ته دا درکولی شم چې هزاره چې دا په پښتونخوا کې نو دا هغه علاقه ده چې دا د مسلم لیگ اوټ بینک دلته کې و، او مسلم لیگ به د دلته نه د صوبایي او قومي دواړه سیټونه ګټل، خو په 2018 کې دلته کې ماتې وخوړه. نو چې دلته یې ماتې وخوړه نو دوی مسلم لیگ خو داسې ونه کړل که چې موږ ولې ماتې وخوړه. دوی که په هغه ټایم کې دا شي او د خپل شکست وجوهاتو باندې غور کړو، فکر یې کړو او بیا یې یو نوي حکمت عملي خپله کړې وه. دویمه خبره چې هغه خو ډېره اسانه ده چې د PDM حکومت یو نو د PDM د حکومت د کارکردګۍ د وجې نه د خلک متنفره شو او خلک خفه شو د دوی نه، نو ځکه یې اوټ د دوی برخلاف ورکړو. اگر که په هغې کې دا خبره د نوټ کولو ده چې د PDM د حکومت نه مخکې چې د PTI کوم حکومت نه هم څه ښه نه و، او د مهنګایي چې ونه دا په هغې کې هم ډېره زیاته وه، بلکې د PTI د خپلو ورکران چې دي دلته کې نو د هغوی د خولې نه هم دا ده که چېرې PTI 15 کاله حکومت برابر کړی نو بیا به PTI ته نیکسټ الیکشن ګټل ګران کار و. بله دا خبره وه چې اوس که ستاسو خیال چې دا د 2023 د ټاکنو نه مخکې کوم الیکشن کمپین چلېده نو په دغه الیکشن کمپین کې مسلم لیگ ډېر ساړه کېدل. اول خو ډېر زیات لیټ شروع کوي، یخني ده، نو ولې دا یخني د بل چا دپاره نه وه، بلاول خو ډېر ښه کمپین چلو، هغه دپاره یخني نه وه. نو دی داسې و لکه چې تا به وایي که دی د چا ویلي دي چې تاسو بس په ارام کښېنئ یا تاسو بس هم سیټونه ګټئ. بس اوس که موږ خبره کوو د جمعیت علما اسلام، نو ګورئ جمعیت علما اسلام یو زړه پارټي ده او د جمعیت علما اسلام سټرانګ هولډ چې دی هغه جنوبي پښتونخوا ده. د کوهاټ نه ولې تر ډېر اسماعیل خانه پورې دی هرې بیرې ته د دغه ځای نه که صوبایي سیټونه دي که قومي سیټونه دي هغه ګټي، او دی تېرو څو ټاکنو کې په قومي اسمبلی کې د دوی 10 12 14 دا سیټونه د دوی، خو د دې پیرې صرف 2 یا 3 سیټونه ګټلي دي. نو دا د دوی دپاره ماتې ده. نو ولې ماتې خوړلې ده؟ نو اصل کې کار دا دی، یو ښه مثال به زه تاسو له دا درکړم چې زموږ په حلقه باندې په 1900 باندې مقابله وه د اسد قیصر سپیکر صاحب او ورسره د پخواني وزیر تعلیم فضل علي حقاني. فضل علي حقاني 45,000 یعنی 45,000 اوټ واغستو او سپیکر صاحب ته 1 لاک د پاسه اوټ واغستو. اوس دې ځای کې چې د فضل علي صاحب 45,000 اوټ اغستی دی نو هغه زموږ د یو ملګري خبره وي د ده چې کوم اوټ و د جمعیت چې کوم اوټ و بس هغه اغستی دی، خو اوس د دې نه سیوا والا اوټ پکار و هغه یې نه دی اغستی. نو د 2014 د ټاکنو نه پس ما دلته کې په خپل کلي کې د جمعیت ملګرو ته ویلي وو چې تاسو صرف د مذهبي طبقه چې د عالمان او د کاریان صاحبان تبلیغیان چې کوم جمعیت سره نښتي دي کلکه اوټ وله ورکوي، تاسو ما صرف د دوی په اوټ باندې الیکشن یې نه شئ ګټلی. نو هغه خو هغه ټایم ما سره اتفاق ونه کړو، حقیقت خبر هم دا ده اوټ که د جمعیت دپاره لاره دا ده که چېرې دوی وایي چې موږ د الیکشنې ګټو موږ د سیټونه ګټو نو د هغې دپاره به دوی عوامو لذیذ صرف د ملایانو په اوټ باندې نه کېږي. د دې نه پس د جماعت اسلامي خبره ده. د جماعت اسلامي دپاره دا نوې خبره نه ده. جماعت اسلامي خو په دې ملک کې چې د کله نه انتخاباتو ته انتخابي سیاست ته راغلي دي نو اکثره الیکشنو کې د هغوی هم دکه 2 سیټه 4 سیټه دکه د هغوی په قومي اسمبلی کې د هغوی مشر سراج الحق هم خپل سیټ بایللی دی. نو قومي اسمبلی کې خو لا تر اوسه یو سیټ نه دی ګټلی، او ځای په ځای باندې د بلوچستان صوبایي اسمبلی کې هم ګټلي دي 1-2 سیټه، د کشان سیند اسمبلی کې هم 1-2-3 سیټه ګټلي دي. نو دا یې ګټلي دي. نو د هغوی دپاره خو یو دا ده چې دا نوې خبره نه ده. بله دا خبره ده چې د هغوی له اوس لکه څه ګول بګار دي که نه
آیا هرې بیرې ته چې الیکشن وشي نه د جماعت اسلامي له طرف نه په هغې باندې د داندلي ګوتې اوچتولو باندې خبره خلاصه شي بس نو صرف خو به دې خبره نه خلاصېږي که نه صرف په ګیم کې ته په دې باندې ان نشي پاتې کېدی په کار دا ده چې دقه خبره وکړه داندلي که شوي نه د هغې خلاف احتجاج هم وکړه اواز هم اوچت کړه خو صرف خو په دې خو نه کېږي که نوې وی اوټ ځان له تلاش کړه چې نه پس اے ان پي ده ګوره اے ان پي د پښتونخوا پارټي ده د پښتو د پښتنو د حقوقو خبره کوي د پښتونخوا دپاره د هغې خدمات هم شته دارنګې نشي نشته نو دغه اے ان پي په خپله پښتونخوا کې ولې ماتې وخوړه او بیا هغه پښتونخوا کې چې سنټرل پښتونخوا ورته وایي مرکزي پښتونخوا په هغې کې چې دا د دوی سټرانګ هولډ دی نو بیا یې هم ماتې وخوړه او په درېیم ځل یې وخوړه ځکه چې په 2014 کې ماتې خوړلې ده 2018 کې ماتې خوړلې ده او اوس په 2023 کې د هغې نه خراب حل دی اخر وجه څه ده نو ګورئ دا اک خبره ده چې څنګه د مسلم لیګ دی کې ما وویل چې تاسو 2014 کې ماتې وخوړه 18 کې ماتې وخوړه ایمل ولی خان اوس په ضمني الیکشن کې پاتې راغی نو تاسو ولې چې کوم نه تاسو د پارټي چې کوم ټینګ دي کوم پوهه خلک دي هغه هم ولې نه کېنول چې هغې د شکست په وجوهاتو باندې غور و فکر وکړي تحقیق وکړي او نوې لارې تاسو ته وښیي سجیشنز له درکړي یو بله خبره دا ده ګورئ ټول عمر ته د باچا خان په نوم باندې سیاست نشي کولی باچا خان یو لوی لیډر هغه چې د پی ټي آی ورکرز چې کوم دي هغې ته ته د باچا خان نوم واخلي هغې ډایرکټ تا ته دا خبره کوي وایي مونږ خو باچا خان منلی دی چې هغه لیډر و هغې خو دا هم وایي چې مونږ ولي خان منلی هغې خو اوس د اسټبلیشمنټ په مخالفت کې د ولي خان تقریرونه هم شیر کوي خو ته اوس د هغې په نوم باندې الیکشن یې نشي ګټلی اوس تاله نوي یو سټانس پکار دی داسې سټرانګ او بیا د هغې باندې کلک ودرېدل دي ځوانان ځان سره کول دي صرف بیانیه جوړول نه دي لکه اوس ګورئ څنګه چې د دوی دا بیانیه ډېره ښکلې بیانیه ده چې په خپل وسایلو باندې خپل اختیار نو دا خو ډېره ښه ده خو اوس دا د ځوانانو ته رسول د ځوانانو د مازغو ته کوزول او دوی ځان سره یو موټی کول د دې لپاره ډېر غټ ګراوند ورک پکار دی پریکټیکل ورک پکار دی نو ان پي د په دې باندې ډېر زیات کار کول پکاري د دې نه علاوه اوس دا یوه خبره چې پاکستان پیپلز پارټي چې دا د هغې په سایل کې دي د انټرسټینګ پوینټ دی ګورئ د پاکستان پیپلز پارټي په هغه زمانه کې چې خلکو به وي چارو صوبو کې زنجیر بې نظیر هغه اوس هغه پیپل پارټي نه ده پیپل پارټي اوس د څلورو صوبو زنځیر نه دی صرف سند ته راغونډه شوې ده خو د تیرو درې څلورو انتخاباتو نه د پیپل پارټۍ دا خو یو کامیابي ده که نه چې سند خو په خپل موټي کې کلک نیولی دی که نه اوس هغې څنګه سند نیولی دی آیا دا خلک هغې سره ذاتي عقیدت لري که نه دا دوی وله کار کوي ښه کوي که بد کوي پرفارمنس یې ښه دی که بد دی هغه ځان له خبرې دي خو دا یوه خبره ده چې سند یې په خپل موټي کې نیولی دی هغوی د سند حکومت هم په څلورم ځل باندې هغې جوړولو ته روان دي او د دې نه علاوه صرف د سند نه بلکې هغوی چې د سند نه کوم سیټس وګټي که نه نو د هغې په بیس باندې هغوی په قامي اسمبلی کې د هغوی یو مضبوط پوزیشن جوړ شي بل پیپل پارټي دې پیرې صرف په سند کې نه بلکې بلوچستان کې د ټولو نه زیات سیټس چې دي هغه پیپل پارټۍ ګټلي دي نو اوس بلوچستان کې حکومت جوړېږي نو هم د پیپل پارټۍ وزیر اعلی وي دا د هغوی دپاره دویمه یو ډېره زیاته پلس پوینټ دی بل دا ده چې د 2018 نه سیوا سیټونه په قومي اسمبلی کې ګټلي دي اگر که لږ سیوا دي خو بیا هم سیوا دي نو خبرې مطلب سره چې پیپل پارټي په ځای باندې ولاړه نه ده بلکې لږ غونډه کې موف فارورډ یې کړی دی لکه مخکې لږ سفر کړی دی مخکې تللی دي او په دې کې دا تاسو ته یاد دی چې د بلاول ډېر غټ رول دی بلاول د خپل پلار په شان ډرایینګ روم پالیټکس نه کوي د هغه پلار په ډرایینګ روم پالیټکس کې او چې اوس لکه څنګه د حکومت د جوړولو لپاره ډرایینګ روم پالیټکس ضرورت دی چې خلک به راځي او جوړ توړ به کېږي دې کې ماهره دی خو عوامو ته تلل ولس ته تلل نو هغه بلاول کې هغه صلاحیت شته لکه اوس وګورئ دې پیرې چې کمپین کومې پارټۍ چلولی دی نه ګورې صرف پیپل پارټۍ چلولی دی د بلاول عمره جلسې چې کړي دي په څلورو وړو صوبو کې کړي دي هر ځای ته یې ځان رسولی دی نو د هغې ورته هغه ثمر او فروټ هم میلاو شو اگر که بیا هم هغه میجارټي پارټي نه ده خو یو سټرانګ پوزیشن یې ځان له جوړ کړی دی اوس د ویډیو په اخري حصه کې دا خبره کوو چې پی ټي آی ولې الیکشن وګټو نو ګورئ د هغې لپاره یو خو دا ده چې څنګه موږ وویل د ویډیو سر کې چې د بي ډي ایم حکومت هغه بدترین پرفارمنس چې کوم منعکسه کارکردګي د هغې پی ټي آی له فایده ورکړه
دویمه خبره دا ده چې عمران خان بندي شو قیدي شو سزاګانې پې وختې هغې وله فایده ورکړه او دا په ړومبي ځل نه ده څنګه چې په 2008 کې بېنظیر بټو شهیده کړی شوه نو د سمپیتي یا د همدردۍ هغه ووټ پیپل پارټۍ له راغی او پیپل پارټۍ حکومت جوړ کړو نو سمپیتي ووټ په پاکستان کې شته او په سمپیتي باندې خلک د همدردۍ په بنیاد باندې خلک یو پارټۍ له یو لیډر له ووټ ورکوي او سپورټ هم ورکوي بله یو خبره ده چې دا ده چې عمران خان د هغې د حکومت پرفارمنس بالکل ښه نه و ځکه چې دا پی ټي آی ول خپله هم مني کوي موږ په حکومت کې پاتې شو پی ډي ایم نه و راغلی نو زموږ حال به ښه نه و خو د عمران خان خو دا صلاحیت او قابلیت په خپل ځای باندې شته که نه چې د ریپبلیک په سایکي باندې پوهه دی او د خلکو په سایکي پوهه دی د خلک په د هغې توجه به ځان ته څنګه راړې سپیسیفیکلی د یوتو د ځوانانو هغه به ځان ته څنګه راړې دی به ځان سره څنګه اخلي انا هغه چر ورزي لکه څنګه چې عمران خان جلسه به نو څومره خلک وو نو په دې وجه ویل شي عمران خان یو بهترین کراود پولر دی کراود ځان ته راجمع کولی شي هغې دغه کولی شي یو دا خبره ده بله دا خبره ده د پاکستان تحریک انصاف او د عمران خان بیانیه چې کومه ده هغې چې کومه بیانیه جوړوي نو بیانیه د جوړولو ول هم چل ورځي او بیا هغه بیانیه په خلکو کې د هغې د پیلاولو او د خلکو سپورټ اخیستو هغې ول هم چل ورځي او په هغې کې د پاکستان تحریک انصاف د ګټې د ټولو نه غټه وجه چې کوم ده نه د هغې د سوشل میډیا بریګیډ دی ډکه سوشل میډیا باندې هغې سره که ټول پارټۍ را یو ځای شي نو مقابله نشي کولی او دې پیرې د هغې ټوټل کمپین په سوشل میډیا باندې و او هغه په سوشل میډیا باندې په کمپین چلولو باندې الیکشن وګټو نو دا سوشل میډیا د نن زمانې یو دومره غټ فیکټ دی چې دا صرف دی چې کوم دی نو په دې باندې پوه شوي دي او نورې پارټۍ په دې نه دي پوهه او نورې پارټۍ چې اوس په دې پوهېږي او د دې ځای له راځي نه هغې به ډېر زیات وخت لګي او تاسو ته دې ځای کې یو انټرسټینګ خبره وکړم چې کله په هغه عمران خان د سایفر هغه خط په اسلام آباد کې په جلسه کې بار راوباسو او خلکو ته یې داسې وایي چې دا د امریکې نه دا خط راغلی و امریکې زموږ خلاف سازش کړی دی نو هغه ټیم که تاسو ته یاد وي نو په هغې جلسه کې خلکو په هغې باندې څه پازیټیو ریسپانس نه و ورکړی او عمران خان د مخکې نه ویلي تاسو له به زه سرپرایز در کوم نو بیا خلکو دا نورې پارټۍ چې دي نو که تاسو ته یاد وي دوی ورپسې بیا پروپیګنډه کوله او دوی به پښتو کې خط مې راغلی دی جانان دی نو دا څیزونه چې لکه دا اوس دا وې څه سرپرایز و خو عمران خان هغه ټیم هغه خبره یو شان وه او د عمران خان د سوشل میډیا بریګیډ چې کوم دی دوی اکه د خط هغه خبره وګورئ کوم ځای ته ورسوله د هغې نه څنګه بیانیه جوړه کړه نو عمران خان کو څه ووایي نو هغه سره شاته د یوت په سوشل میډیا باندې دومره غټ فورس دی چې هغې د هغه د هرې خبرې نه ټرینډ جوړولی شي او پاکستانیان ټرینډ فالورز دي نو په دې وجه باندې پاکستان تحریک انصاف الیکشن وګټو او کیدای شي چې دې نه هم ښه ګټلی و که چېرته انتخاباتو د نتایج په وخت باندې راغلي وو ممکنه لارې څه دي حکومت څنګه جوړیږي اوس په حکومت څوک جوړوي دا په بله ویډیو کې در سره ډسکس کوم د الله په امان